خالد بن ولید هغه څوک چې په ژوند کې د ناکامۍ خوند نه دی حس کړی. هغه قمندان چې د فارس او رومیانو پر ضد د اسلامي پوځ استاد و. هغه چې د مرتدینو پر ضد بریالۍ جګړه کې ستر قمندان و. هغه چې د یرموک، یمامه، ذات السلافل، صحرا الانبار او مؤته په جګړو کې ستر قائد و. هغه چې پر کفارو باندې د خدای جل جلاله تیره توره وه. راځئ نن په دې ویډیو کې د اسلام دا ستر غازي درپېژنو. زموږ چینل افغان دعوت سبسکرایب کړئ ترڅو دا او نورې ټولې ویډیوګانې پر وخت وګورئ. میندې نشي کولی د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په څیر زوی نړۍ ته راوړي. دا د ستر صحابي او د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د همیشني ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وینا ده. معلومیږي چې په رښتیا هم د هغه ستر میړني او توریالي په څیر نومیالی به د نړۍ پر مخ راڅرګند نشي. خالد رضی الله عنه هغه تلپاتې څیره ده چې د تورې په پورته کېدو سره یې د اسلام دین په نړۍ کې وځلاوه. د تورې د سیوري لاندې یې ډیرو وګړو د اسلام د دین سپېڅلی ژوند ترلاسه کړ. هغه د اسلام د دین د خپراوي لپاره نړۍ د خپل اس د قدمونو لاندې په خوځښت راوسته. په هر لوري برید سره به یې په دښمن ناتار جوړ کړ او دښمن به یې داسې پر میدان وځپل او تس نس به یې کړل چې حتی دښمنانو هم ورته د دوهم مرګ لقب ورکړی و. د نسب لړۍ بشپړ نوم یې ابو سلیمان خالد بن ولید المخزومي دی. خالد بن ولید ابن المغیره بن عبدالله عمر چې په اووم نیکه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یوځای کیږي، ځکه مرأه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اووم نیکه وه. نو په دې اساس هغه د لوړ حسب او نسب څښتنه وه. د خالد رضی الله عنه مور بیبي له بابا صغرا عصمه بنت الحارث د ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنه سکه خور وه. نو له دې وجې نه د محمد صلی الله علیه وسلم نږدې خپل هم وه. خالد رضی الله عنه د قریشو د بني مخزوم د قبیلې نه و. دې قبیلې په جنګ کې ځانګړی مهارت درلود، ډیر مالدار او د ښو اخلاقو خاوندان هم وه. د خالد رضی الله عنه پلار کونیه یې ابو عبدالشمس نوم یې ولید ابن مغیره مخزومي چې په قریشو کې ډیر هوښیار، سخي او شتمن سړی شمیرل کېده چې باغونه یې د مکې نه تر طایف پورې غځېدلي وو. یو کال د مکې ټولو خلکو په شریکه د کعبې غلاف جوړ کړ، مګر بل کال ولید المخزومي په یوازې توګه هماغه ډول غلاف جوړ کړ. د حج په شپو او ورځو کې به یې حاجانو ته خواړه او څښاک ورکول. هغه د لومړنیو کسانو نه و چې د اسلام د راتلو نه مخکې یې شراب په ځان حرام کړي وو، او لومړنی سړی و چې د اسلام نه مخکې یې د غله لاس غوڅ کړ، چې وروسته بیا اسلام هم دا کار تایید کړ. او لومړی سړی و چې د کعبې د سړې ودانۍ د دیوالونو غورځولو پیل یې وکړ ترڅو نوې ودانۍ جوړه کړي. هغه کعبې ته ډېر درنښت درلود او ویل شوي دي چې لومړنی سړی و چې کعبې ته یې د ننوتلو پر وخت خپل پیزار وویستل. مګر د هغه دا مینه د اسلام سره نه بلکې د مکې د بوتانو سره وه. د هغه د بوتانو سره ډېره مینه د دې باعث وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره کلکه دښمني وکړي او تل یې وځوروي. محمد صلی الله علیه وسلم ډیره مینه درلوده چې ولید مسلمان شي، مګر د هغه په زړه کې د لات منات مینه وه او د اسلام نه کرکه پرته وه. بس هماغه و چې د هجرت نه 3 میاشتې وروسته د 80 کلنۍ په عمر په کفر کې مړ شو او په حجون چې په مکه کې یو ځای دی خښ کړل شو.
د حضرت خالد رضی الله عنه ورونه او خویندې. خالد رضی الله عنه 6 ورونه او 2 خویندې درلودې چې عبارت دی له عاص د ځوانۍ په مرحله او کفر کې مړ شوی دی. ابو قیس لومړی مسلمان شو، بیا مرتد شو. د بدر په جګړه کې د حضرت حمزه رضی الله عنه بعضې وایي چې د حضرت علی رضی الله عنه د تورې ښکار شو. عبدالشمس هم د خالد رضی الله عنه ورور او نوموړی هم په کفر کې ژوند کړی و او بیا مړ شوی. عماره د قریشو خورا ښکلی ځوان و چې یو وخت د قریشو لخوا نجاشي پاچا ته د سفیر په حیث لیږدول شوی و. نو معلومیږي چې په قریشو کې د ښه نوم خاوند و. ولید بن ولید المغیره د حاشم او خالد رضی الله عنه نه مخکې مسلمان شوی و. حشام هم مسلمان و او په اسلام کې وفات شوی و. همدارنګه خویندې فاطمه چې د مکې د فتح په ورځ مسلمانه شوه او د حارث ابن حشام مخزومي میرمن وه. بله خور یې فاخته د خالد رضی الله عنه د مسلمانېدو نه 1 میاشت مخکې مسلمانه شوې وه او د صفوان ابن امیه میرمن وه. د حضرت خالد رضی الله عنه د اسلام منل. خالد رضی الله عنه د اسلام سره په مقابله کې ډېرې جګړې وکړې او د ډېرو مسلمانانو وینې یې تویې کړې، مګر په دې باندې پوه شو چې د په دې جګړه کې هیڅ ګټه لاسته رانه وړه. په هغه زړه کې چې د لات منات عزا مینه پرته وه، اوس دا مینه په سخته کرکه بدله شوې ده. د خپل دین د دودونو نه یې کرکه پیدا شوه. خپله توره به یې وخت په وخت له کیکي نه راویستله او ویل به یې کاش چې په دې توره باندې د مسلمان وینه نه وه تویه شوې. لنډه دا چې په زړه کې د اسلام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مینه پیدا شوه. د مینې دومره شدت پیدا کړ چې بې اختیاره اوښکې یې پر مخ روانې شوې. څرنګه چې د خالد رضی الله عنه پلار ډېر شتمن سړی و، نو خالد ته به یې تل ډېرې قیمتي جامې اغوستلې، مګر په دې وخت کې خپلو جامو ته بیخي پام ونه کړ، ځکه د اسلام د مینې شور یې په زړه کې ولولې جوړې کړې او په بې صبرۍ یې د محمد صلی الله علیه وسلم په لور یعنې مدینې ته حرکت وکړ. په لاره کې ورسره 2 ملګري عثمان ابن طلحه او عمرو ابن العاص هم ملګري شول. هلته په مدینه کې محمد صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره ناست او ویلې چې مکې تاسو ته د ځیګر ټوټې راستولي. شیبه وروسته ستر اتل د ملګرو سره مجلس ته ورسید. پټکی یې په غاړه ول پروت و او په ژړا یې خپله توره د محمد عربي صلی الله علیه وسلم پښو ته وغځوله او وی ویل دا توره ماته کړه، ځکه په دې تورې سره د مسلمانانو وینې تویې شوي دي. محمد صلی الله علیه وسلم توره په خپلو سپېڅلو لاسونو پورته کړه او وی ویل خالده دا توره څنګه ماته کړم؟ د کومې تورې په څوکه کې چې د اسلامي تاریخ او مسلمانانو د بریاو رازونه او داستانونه پټ دي. خالده توره ترملا کړه او پګړۍ په سر کړه. خدای جل جلاله به ستا ټول مخکیني ګناهونه معاف کړي. هغه و چې اتل خالد توره ترملا او پګړۍ په سر کړه او خپل لاس یې محمد صلی الله علیه وسلم ته د بیعت لپاره وړاندې کړ. محمد صلی الله علیه وسلم هم په ډېره مینه د هغه لاس ونیو، د توحید کلمه یې ورته وویله. بیا یې 2 نورو ملګرو هم ایمان راوړ. هماغه و چې ستر رسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته د سیف الله یعنی د الله د تورې لقب هم ورکړ. د خالد رضی الله عنه پوهه او نظامی کارنامې. د خالد رضی الله عنه د اسلام راوړلو نه وروسته د کفر په خلاف خپله توره له تیکې نه رابهر کړه. په نړۍ کې د یوې اسلامي امپراتورۍ لپاره لاره هواره کړه. هغه د خپلې بېسارې مینې له امله چې اسلام او جهاد سره یې درلوده، خپله توره په ډېره میړانې سره وچلوله. خالد داسې یو پوځي سپاه سالار او د دښمن پر وړاندې تکړه نقشه جوړونکی و چې په ډېرو لږو مجاهدینو به یې د نړۍ لیرې لیرې څنډو ته سفرونه کول او د دښمن لویې لښکرې به یې پرې ماتولې. د نړۍ په خاوره باندې لوی فاتحان تیر شوي دي، لکه سکندر عظیم، چنګیز، هلاکو، ناپلیون او داسې نور، مګر یوازینی اتل خالد دی
چې هیڅ کله یې هم د ماتې غږ نه دی راوړی او په هیڅ ډګر کې یې ماته نه ده خوړلې. وجه دا وه چې هغه ته محمد صلی الله علیه وسلم د سیف الله یعنې د خدای جل جلاله د تورې لقب ورکړ. نو جوته ده چې د الله جل جلاله د توره په هیڅ ډګر کې نه مغلوبیږي. هغه جګړې چې خالد بن ولید رضی الله عنه پکې ګډون کړی. خالد رضی الله عنه د اسلام منلو نه وروسته د کفارو په خلاف توره راوویستله او سخته جګړه یې د دښمنو سره پیل کړه. د هغه تل بری په برخه شوی او کله یې هم ماته نه ده خوړلې. خالد رضی الله عنه ډېرې جګړې کړي او خورا ډېرې اوږدې کیسې یې دي. دلته به د نمونې په ډول یو څه درته مخکې کیږدو او د پاتې نورو جګړو نظامي خوځښتونو یوازې نمونه اخلو. لومړی مؤته غزه. مؤته په شام کې یو وړوکی کلی دی. په دې جګړه کې خالد رضی الله عنه د یوه عام عسکر په څیر ګډون کړی و، ځکه دا د هغه په جهاد کې لومړی ځل و. په دې جګړه کې د مسلمانانو شمیر 3,000 تنه او د کفارو شمیر 100,000 تنو ته رسېده. نو په دې اساس د مجاهدینو روحیه کمزوري کیږي. کله چې خالد په دې حال پوه شو نو د مجاهدینو د روحیه د پیاوړتیا لپاره یې وینا وکړه او ورپسې عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وینا وکړه چې په دې سره د مسلمانانو وینه په جوش راغله. بیا وروسته خالد رضی الله عنه د جګړې مشري په غاړه اخلي او د یوې نقشې په جوړولو سره د دښمن 100,000 پوځ ماتوي او خپله هم هر طرف ته د زمري په څیر په دښمن یرغل کوي چې خپله وایي د مؤته د جګړې په ورځ ما په لاس کې 9 تورې ماتې شوي چې بیا وروسته بریا د مسلمانانو په برخه کیږي. دویم د مکې فتحه. د هجرت په 8م کال د جمعې په ورځ 21 د روژې مکه د مسلمانانو په لاس فتح شوه چې په دې فتحه کې خالد رضی الله عنه ستره ونډه اخیسته. د جذیمې قبیلې په لور د خالد خوځښت. د مکې د فتح نه وروسته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه د 300 انصارو او مهاجرو او ابن سلیم سره د جذیمې په لور ولیږه او جذیمه د هماغه قبیلې مشر یې وواژه. د حنین جګړه. په دې جګړه کې خالد رضی الله عنه د بنو اسد د 100 سپرو مشر و چې هغه په دې جګړه کې هم خپله وړتیا وښودله او په بدن باندې ډېر زیات ټپونه خوړلي وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دعا سره ورغله. د طائف فتحه. خالد رضی الله عنه د طائف په قلعه د 1000 سرتیرو سره یرغل وکړ او په ډېره هوښیارۍ او زړورتیا سره یې قلعه محاصره او فتح کړه. د بنو مستلق په لور خوځښت. د قبیله بېله جګړې خپله مسلمانه شوه او د زکات مال یې خالد رضی الله عنه ته ورکړ. د تبوک جګړه. دا جګړه د محمد صلی الله علیه وسلم وروستۍ جګړه وه چې د مسلمانانو شمیر 40 زره چې 10,000 سپاره وه چې کفار په دې جګړه کې د مسلمانانو د میړانې نه وویرېدل او په شا وتمبېدل. د بني اسد سرکوبي په بني حارث یرغل. همدارنګه خالد رضی الله عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې هم فتوحات کړي دي چې په لنډه توګه یادونه کوو. د طلیحه سره جګړه. هغه کس چې د نبوت دعوه یې کړې وه خالد رضی الله عنه هغه او ملګرو سره یې ډېرې سختې جګړې وکړې. بالاخره طلیحه د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې مسلمان شو او د اسلامي لښکرو سره یوځای شو. سلمان بنت مالک سره جګړه. دا یوه مشرکه ښځه وه او ډېره ښایسته هم وه چې کفارو به د پتنګانو په څیر ورنه ځانونه قربانول. هغه د 100 ساتونکو ترمنځ موجوده وه چې خالد رضی الله عنه د برېښنا په څیر ځان ورسو او پر یوه ګزار سره یې سر تر جلا کړ. سجاه بنت الحارث سره جګړه. دا ډېره فصیحه او بالغه ښځه وه. په خپلو جادویي خبرو یې مشرکان په ځان راغونډ کړي وه. د خالد سره په جګړه کې وګړي ووژل شول او خپله وتښتېده چې بیا د معاویه رضی الله عنه په وخت کې کوفې ته راغله او مسلمانه شوه. خالد رضی الله عنه په ژوند کې تر 100 نه زیاتې جګړې کړې دي چې د ټولو یادول د ویډیو د اوږدېدو سبب ګرځي.
د حضرت خالد رضی الله عنه وفات، د شام د فتح نه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د نورو فتوحاتو د بندولو امر وکړ او د فتح شویو سیمو د انتظام جوړولو امر یې وکړ او والیان یې وټاکل. نو په دې اساس خالد رضی الله عنه د قنصرین والی وټاکل شو. څرنګه چې خالد رضی الله عنه تل د اس په سر او د تورو د شرنګار سره ژوند تیر کړی و، نو د ولایت ژوند ورته خوند ورنه کړ. همغه و چې څو میاشتې وروسته یې استعفا ورکړه او د مدینې په لور روان شو. خالد رضی الله عنه د ډېرو سترو او باایمانو جنرالانو نه شمیرل کېده چې هیڅ کله یې هم ماته نه وه خوړلې. هغه د مرګ په وخت کې ډېر افسوس کولو چې کاش د شهادت مرګ مې نصیب شوی و. همدا هیله یې په زړه کې وه او د دې نړۍ نه یې د تل لپاره سترګې پټې کړې. د مرګ نه وروسته د هغه زمري ټوله سرمایه ولټول شوه، یوازې یو اس او د څو وسلو نه بل څه ونه موندل شول. د اسلام د دې ستر سپاهي روح دې ښاد وي.